سلامونه. څنګه کولی شو چې په جرمني ژبه کې د یو جنس قیمت پوښتنه وکړو او یا هم په مارکیټ یا بازار کې د ځان لپاره یو څه واخلو؟ دا ټول را سره یو ځای په دې ویډیو کې زده کړئ. په مارکیټ یا بازار کې موږ لومړی د دکاندار سره د کومو اصطلاحګانو یا جملو سره مخ کیږو. راځئ چې لومړی په دې باندې پوه شو. لومړی was darf es sein؟ آیا څه شی غواړئ یا څه مو غوښتل؟ was darf es sein؟ آیا څه شی غواړئ یا څه مو غوښتل؟ دوهم Sie wünschen bitte؟ تاسو څه غواړئ؟ Sie wünschen bitte؟ تاسو څه غواړئ؟ دریم bitte schön، مهرباني. bitte schön، مهرباني. همداسې ځینې نورې اصطلاحګانې هم شته دی، خو راځئ چې اوس په دې باندې پوه شو چې څنګه کولی شو ووایو چې زه فلان شی غواړم. د مثال په ډول Ich möchte 2 Kilo Tomaten، زه 2 کیلو رومیان غواړم. Ich möchte، د دې نه وروسته هر هغه څه چې تاسو غواړئ کولی شئ ذکر کړئ. Ich möchte 2 Kilo Tomaten، زه 2 کیلو رومیان غواړم. او یا همداسې Geben Sie mir bitte einen Liter Milch، مهرباني وکړئ ما ته 1 لیټر شیدې راکړئ. Geben Sie mir bitte، د دې نه وروسته څه چې غواړئ کولی شئ ذکر کړئ. د تیر مثال په شکل Geben Sie mir bitte einen Liter Milch. او یا همداسې Ich hätte gern 200 Gramm Käse، زه غواړم 200 ګرامه پنیر. Ich hätte gern، د دې نه وروسته څه چې غواړئ هغه ذکر کړئ. Ich hätte gern 200 Gramm Käse، زه 200 ګرامه پنیر غواړم. داسې هم ویلی شو Ich nehme 2 Kilo Kartoffeln، زه 2 کیلو کچالو اخلم. Ich nehme، د دې نه وروسته څه چې غواړئ. Ich nehme 2 Kilo Kartoffeln، زه 2 کیلو کچالو اخلم. ځینې وخت دکاندار وایي چې Darf es sonst noch etwas sein؟ آیا کوم بل څه ته مو اړتیا شته دی؟ Darf es sonst noch etwas sein؟ آیا کوم بل څه ته مو اړتیا شته دی؟ که چیرې ستاسو سودا مکمله شوې وي او نور څه ته مو ضرورت نه وي، نو کولی شئ ووایئ چې Danke، das ist alles، مننه ټول همدا و. Danke، das ist alles، مننه ټول همدا و. راځئ چې اوس په دې باندې پوه شو چې څنګه کولی شو د قیمت پوښتنه په جرمني ژبه کې وکړو. په 2 ډوله باندې کولی شو په جرمني ژبه کې د قیمت پوښتنه وکړو، د مفرد او د جمع دپاره. لومړی د مفرد دپاره د مثال په ډول Was kostet das Hähnchen؟ د چرګ قیمت څومره دی؟ Was kostet، د دې نه وروسته هر هغه څه چې غواړئ هغه ذکر کړئ. Was kostet das Hähnchen؟ د چرګ قیمت څومره دی؟ Das Kilo kostet 2,99 €، کیلو په 2.99 €. Das Kilo kostet 2,99 €، کیلو په 2.99 €. د جمع دپاره د مثال په ډول Wie viel kosten die Tomaten؟ رومیان کیلو په 100 روپۍ دي. Wie viel kosten، د دې نه وروسته هر هغه څه چې غواړئ هغه ذکر کړئ. Wie viel kosten die Tomaten؟ رومیان کیلو په 100 روپۍ دي. 3 € das Kilo، 3 € 1 کیلو. ګرانو لیدونکو دلته مو یو ټکي ته پام وي چې 10 کیلو په معنا د 1 کیلو
خو که غواړئ تاسو ووایئ چې 2 کیلو 3 کیلو یا 4 کیلو نو هغې سره به ذکر کوئ چې 2 کیلو 3 کیلو یا 4 کیلو. نو دغه طریقه ده. ډیره مننه ګرانو دوستانو چې تر دې دمه راسره مل وئ. دا په جرمني ژبه کې په مارکیټ یا بازار کې مهمې اصطلاحګانې یا جملې. له هیره مو ونه باسئ چې ویډیو در سره لایک کړئ، شیر کړئ او خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. بس بالډ. چوس.